ځل نجلۍ ستونزه درلود. دا ځل نجلۍ کومه ستونزه نه لري او دا ځل مې واده هرومرو کیږي. اوه ناوې، زه 4 ورځې په کور کې نه وم. تا زما زوی ته ډوډۍ نه ده ورکړې؟ ګوره بیچاره څومره ډنګر شوی دی. مورې زه خو تا ته له ماشومتوب نه ډنګر ښکارم. په دې کې د وسندرا څه ګناه ده؟ ته غلی شه، د خپلې مېرمنې پلوي مه کوه. ما خو وویل که نه چې دې له تا نه ښه ساتنه نه ده کړې. هله لاړ شه او خپل کار دې وکړه. زه یې خورم. ځه اوس به خوند وکړي. اوس له مشرې خوښې نه هم لویه خوښې راغلې چې په هغې باندې خبرې وکړي او هغه به غلې ولاړوي. تاسو دواړه ولې هلته ولاړ یئ او خاندئ؟ دلته راشئ، دلته راشئ. تاسو له خدمت کولو نه شرمېږئ. زما پښې چاپي کوئ، لاسونه مې هم چاپي کوئ. هله زر کوئ، زر کوئ. پریتي ناوې، ها نه جانې، دا زما پتلو ستا جامې ولې دومره کوچنۍ شوي؟ هغه ما ته ولې د وزې په شان ما کوې؟ که وزو سره دومره مینه لرې که نه، نو لاړه شه او د باندې رامپیاري سره ودرېږه. دا ته ولې خاندې؟ له کله نه دي چې واده کړی او دې کور ته راغلې؟ همدا یوه ساړي دې په ځان کې ده. داسې ساړي خو نوکران هم نه اغوندي. توبه وسندره، ته خو نه کور په سمه توګه ساتلی شي او نه هم دا انګاین دي. اوهو کله چې ما واده کړی و که نه، ما د خپل خسر او خواښې دومره خدمت کوه، دومره خدمت مې کوه چې په یو میاشت کې مې د هغوی زړه لاسته راوړ. هو خسر جان دې د زړه په ناروغي اخته شو. تاسې خواړه وخورئ. له سفر نه راغلي یې، ستړي شوي به یې. تاسو هم لاړې شئ، په کور کې ډېر کارونه پاتې دي. لورې، موږ له همدې کبله نه غوښتل چې تا ته په دې اړه ووایو او هسې نه هغه زموږ لپاره پخواني یادونه دي. موږ هغوی سره هیڅ کومه ورکړه راکړه نه لرو. ما خو هر څه هېر کړي ول، خو هغه تېر یادونه بیا زما مخې ته راغله. هغوی له موږ سره څومره ظلم وکړه. د هغوی له کبله موږ خپل هر څه له لاسه ورکړل. هغوی ډېر بد خلک دي پلاره، ډېر بد خلک دي. کتب کې ما هر څومره بد وګڼي، خو بیا هم هغه تر اوسه ما سره ډېره مینه لري. د هغې د سترګو اوښکې خو دا خبرې راته ثابتوي. مورې، زه د هغې لپاره ډېر خواشینی یم. او مورې، زه خو هم دومره ښه هلک یم چې هره نجلۍ مې وویني زما په مینه کې لیونې کېږي. ټوکې مې کولې مورې. ته خو هېڅ جوړه نه لرې زویه، نو ځکه نیمې ستا د واده لپاره په لکونو روپۍ مصرفوي. منجو، موږ خو پکې یوازې خپله ګټه ګورو که نه ګرانې. خاورې د شتبکي او د هغې کورنۍ. موږ باید د هغوی مخه ونیسو. پلاره، موږ باید نیمې ترور ته د هغوی په اړه ووایو. کیدای شي زموږ په شان هغوی دوکه کړي پلاره. موږ هم نه غواړو کوم حالت چې په تا باندې راغلی و د هغې په لور باندې هم راشي. هو لورې، له همدې کبله موږ کوښښ وکړو چې نیمې جانې ته ووایو، مګر له موږ سره هېڅ داسې کوم ثبوت نه و خورجانې. هغوی دومره چالاکه دي چې پرته له ثبوت نه موږ د نیمې ترور مخکې دروغجن باسي. مګر تاسو اندېښنه مه کوئ، نیمې ترور ته به ثبوت هم ورکړی شي
او د هغوی په حقیقت به هم پوه شي. خو ته ژمنه وکړه خورې چې د پخوانۍ خبرو لپاره به هیڅکله هم نه ژاړې. بهانه زویه پرېږده ته خپله ستړی ستومانه راغلی. اجازه راکړه پلار جانه، همدا ښه موقع ده چې تا ته خدمت وکړم او خپل د زړه راز درته ووایم. که بل څوک زما له نظره وګوري بیا پوهېږي چې بهانه ته څومره ارزښت لري. پلار جانه تېروتنه وشوه. سمه ده، اوس هغه ځای پاک که او لاړ شه. راکئ زه یې اچوم. پلار جانه زه ځم یخ راوړم. تاسو ته مې باندې نه خبره کوله. غواړې چې څه ووایې وسندره؟ همدا چې ما به ستا زوی سره داسې خبرې نه وای کړې که نه؟ هو رښتیا، هغه هم د بیهان په وړاندې. تاسو بیهان سره له خپل اصلي زوی نه ډېره مینه لرئ. دا په دې معنی نه ده چې هغه د اصلي زوی شو. ستا اصلي وینه دروغ دی، بیهان نه دی. بیهان د پانډې کورنۍ غړی نه دی. خو که نه د پانډې کورنۍ په خپلو پښو ولاړه ده، نو یوازې د بهان له کبله. که بهان نه وای نو نن به ستا خاوند په دې نړۍ کې نه وای. په یاد دې دي که نه؟ هو، د زما ژوند وژغوره او ستا زوی دروغ تل د دې هڅه کوي چې ما بې عزته کړي. هغه ستا خپل زوی دی، ستا په اړه اندېښنه کوي. له همدې کبله هغه غواړي چې چې زه تاسو خپل ټول کاروبار پرېږدم او په دې کور کې کښېنم. همدا غواړي که نه؟ اوس که کومه ښه خبره لرئ نو بې که. دومره موده وروسته بهان راغلی. زه نه غواړم چې ځان مې خواشینی کړم، نه غواړم چې تاسې هم خواشینی کړم. هو شته. زه یوه بله خبره هم لرم چې تاسو ته یې باید وکړم، مګر هغه خبره هم دروغ پورې اړه لري. د هغه د واده په اړه ده. واده؟ د دروغ پانډې واده؟ هو، زه غواړم د هغه واده وکړم. هو نه ویږه که نه کومې ونې منې سره؟ ځکه چې کومې بې جوړې جلۍ پسې چې ته ګرځې که نه، هغه خو نه پیدا کېږي. ما د دروغ لپاره نجلۍ پیدا کړې ده. پوښتنه نه کوي چې جلۍ څوک ده، د هغې نوم څه دی؟ ما ته نه خپل زوی ته دې ووایه چې د هغه خوښېږي او که نه. د هغه خو تر ننه پورې خپل پلار نه دی خوښ شوی، نو جلۍ به یې څنګه خوښه شي؟ کومه نجلۍ چې ما خوښه کړې ده که نه، له هغې نه دروغ انکار نشي کولی. بیا به وګورئ. او هو، زه سبا هغه سره د واده په اړه خبرې هم کوم. بیهانه، بیهانه دا دې څه وکړل؟ صبر وکړه. څومره وینه بهیږي؟ مورې
پرېږده چې زما وینه تویه شي. که د مور وینه مې تویه شي نو بیا زه زغملی نه شم. مورې تاسو لاړه شئ، زه یې غم خورم. ته لاړه شه، زه ښه یم. زویه تا ته ارزښت لري او که نه، خو ما ته له خپلې وینې نه هم ډېره ستا وینه ارزښت لري. لاړ شه زویه، لاس دې پانسمان کړه. تاسې بېهان سره خپل اصلي زوی نه ډېره مینه لرئ، په دې معنا نه ده چې هغه مو اصلي زوی شو. ستاسې خپله وینه دروغ دی، بېهان نه دی. بېهان زموږ د دې پانډې کورنۍ غړی نه دی. که مو د مور شیدې خوړلې نو یو مخې ته راشئ. زه بلوندر پانډې به ستاسو ټولو حق درکړم. असं ता पता माय आता सडाय बाबा ना आम्ही मला करा راځه زوی. اړتیا نشته چې بډه شي. مننه کوم چې زما ژوند دې بشپړ. ته ډېر زړه بارېږ یې. ته څوک یې او ستا نوم څه دی؟ زه کوم نوم نه لرم. زما مور او پلار په دې نړۍ کې نشته، نو ځکه زه یتیم یم. کوم څوک چې د نورو ژوند بشپړي هغه مور او پلار لري، یتیم نه دي. وروسته له دې ته زما زوی. زه تا ته خپل نوم درکړم، بېهان پانډې. خورې زر کوه که نه، مورې ته وګوره خور مې څومره ځنډ کوي. غلی شه، ته خو له دې نه هم ډېر وخت نیسې. کومې که نه؟ ای خدایه ماته شپږ رانشي، نور چې هر څه راشي. شپږ هرومرو راځي، دا مړ څوک ژوندی نه پرېږدي. بیا وګوره شپږ نه راځي. ودلې ده ما به یې و چې شپږ راځي. دا لوی مار هیڅ حکم نه پرېږدي، هرومرو یې خوري. دا دیوا کر دی، بلکل دیوا کر دی. بخښنه غواړم. لغلې نه دې هر څه وځي. اله ته لاړ شه.
ته د خپل زړه مه خفه کوه. اوهو ته خو باید میلمستیا ته لاړه شي. هو خورې ستاسې د دفتر 15 کلنه کلیزه ده که نه؟ نو ته به څه اغوندې خورې؟ یو څه به واغوندم. ولې به یو څه اغوندې؟ ستا خو لومړی ځل دی چې برخه پکې اخلي. یو سم کالي واغونده که نه مورې؟ هو لورې له همدې کبله وایم اوس فکر وکړه څه شی باید واغوندې. مورې ځه لورې وګوره. پایزیب څه شو؟ همدلته خو میخی و. خوشحاله اوسې. نن د ډېرې مودې وروسته ته دفتر ته ځې. او واوره په کار کې چې بوخت شوې که نه خپله پخه دې هیره نه کړې. سمه ده مورې. زویه تا دلته کوم څه لټول؟ هو انا مطلب مې دا دی چې کوم مهم څه نه و مورجانې. ښه مګر زویه زه باید تا ته یوه ډېره اړینه خبره وکړم. که چېرته تا باندې دفتر ته ننوخته کېږي نو مورې ما خو فکر کوو چې نن به وختي لاړ شم. نن زموږ د خبرې شبکې 15مه کلیزه ده مورجانې. اوهو واه ډېره زیاته دې درته مبارک وي. همداسې پرمختګ وکړه او بریالی واوسې زویه. مګر تاسو وایئ کومه اړینه خبره ده؟ زویه ما ستا لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده او ته باید هغې سره واده وکړې. تاسو خو پوهېږئ که نه زه نه غواړم چې اوس واده وکړم. نو ولې مو د دې خبرې شا کلکه نیولې؟ یو ځل د نجلۍ نوم خو واوره. هغه ډېره ښه نجلۍ ده. ستا به ډېره خوښه شي. مورې زه نه غواړم چې هر ځل تاسو ته نه وایم او تاسو خواشینه کړم مورجانې. نو ځکه ښه به وي چې تاسو زما د واده خبرې اوس پرېږدئ. د خدای په امان. دروفا یوه شېبه زویه. کومه نجلۍ چې ما ستا لپاره خوښه کړې ده که نه د هغې دی. یو ځل یې وګوره. خو مورې تبکی؟ تبکی ښایسته با ادبه او پوهه نجلۍ ده. ستاسو دواړو جوړه به ډېره ښایسته ښکاره شي او تاسې دواړه به خوشحاله ژوند هم ولرئ زویه. ځواب راکړه تبکي سره واده کوې که نه؟ دروفا نه مورې زه تبکي سره واده نشم کولی. ولې دروفا ته ولې تبکي سره واده نشې کولی؟ ځواب راکړه ما ته ووایه هغه کومه ستونزه لري که څنګه؟